برکاته. ګرانه زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو موږ په تېره جلسه کې خزان او د هغې ډولونه ولوستله. اوس راځو د خزان مسلسله پیوستون او همدارنګه الکترودینامیک لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان چې ده د خزان مسلسله پیوستون. ګرانه زده کوونکو موږ د خزان موازي هغه د پیوستون ولوستله. اوس راځو مسلسله پیوستون ته. ګرانه زده کوونکو تاسو ښه ځیر شي شکل ته که موږ یو خزان ولرو، د مثال په ډول یو بیتري موږ لرو چې دا خپله یو خزان ده چې دا دي دوه نقطې لري، یو خواته یې مثبت ده بل خواته یې منفي ده. چې په دې خزان کې برق جریان لري په دې شکل باندې ګرانه زده کوونکو ښه تاسو ځیر شي لکه موږ لرو کیو مثبت یو پورته خواته دي خو ښکته خواته کیو منفي یو لرو. په منځ کې څه شی ده؟ د خزان ظرفیت ده، یعنې لومړنی ظرفیت. همداسې دا ادامه لري کیو دوه مثبت دي، پورته یې مثبت ده، ښکته سره ځو منفي ده. کیو دوه منفي. په منځ کې ظرفیت همداسې د ادامه لري لکه دلته کیو درې مثبت او دلته کیو درې منفي، په منځ کې یې خزان. دلته ګرانه زده کوونکو ګورو منفي د څه نمایندګي کوي چې دلته موږ یو منفي هغه هم لرو برقي چارج چې په دې کې جریان لري. نور دا یې موږ بیتري شو، دا د خزانونو مسلسله پیوستون ده، یعنې ګورئ ګرانه زده کوونکو په مسلسله ډول دی. نور په دې هغه کې مسلسله خزانونو کې موږ څه شی پیدا کوو؟ اول د برق جریان کیو څه ده؟ مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي موږ مسلسله خزان لومړۍ مرحله، دویمه مرحله، درېیمه مرحله همدا کتر انمه پورې هم جریان ولري په همدې شکل باندې ده، یعنې لیکو چې کیو مساوي کېږي کیو یو، یعنې د برق اوله جریان څه ده په اوله مرحله کې، دا مساوي د دویمه مرحله سره، یعنې مساوي کېږي کیو دوه باندې، څه ده مساوي کېږي کیو درې باندې. همدارنګه ادامه لري مساوي ده تر کیو انه پورې، یعنې که موږ د خزانونو مسلسله پیوستون تر انمه پورې مسلسله جریان ولري بیا هم ټول یو بل سره مساوي دي. اوس راځو ګرانه زده کوونکو په خزان کې د پوتنشیل تفاوت باندې چې په وي باندې ښیو، یعنې وي مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو په دې ځای کې ګورو چې خپله پوتنشیل څه ده مساوي کېږي وي یو جمع وی دوه جمع وی درې. همداسې ادامه لري جمع وی ان باندې، یعنې که دا تر انه پورې هم وي د خزانونو ترمنځ د پوتنشیل تفاوت د دې رابطې له مخې نه موږ کولی شو چې ترلاسه کړو. همدارنګه اوس ګرانه زده کوونکو راځو د مسلسله خزان پیوستون کې ظرفیت چې ظرفیت موږ په سی باندې ښیو، یعنې ظرفیت مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي دا د خزانونو مسلسله پیوستون دي، موازین دي چې مسلسله دي، نو د دې فورمول له مخې نه موږ کولی شو چې ترلاسه یې کړو، یعنې یو پر سی مساوي کېږي. موږ دلته ګورو لومړی ظرفیت یعنې یو پر سی یو باندې، دا جمع ده یو پر سی دوه باندې، همدارنګه جمع یو پر سی درې باندې ادامه لري جمع یو پر سی ان باندې، یعنې چې هر څومره ظرفیت په دې خزانونو کې همداسې تر انمه پورې د دغه فورمول نه موږ کولی شو چې ترلاسه کړو. لومړی وګورئ د برق جریان د کیو مساوي کېږي کیو یو مساوي کیو دوه همداسې تر کیو انه پورې، ځکه چې په دې مسلسله خزان کې په ټول هغه کې خزانونو کې یا په ټوله دغه رابطه کې د برق جریان مساوي دي. همدارنګه اوس راځو په خزانونو کې پوتنشیل ته.
لومړی پوتنشیل جمع دوهمه پوتنشیل جمع دریمه پوتنشیل څه په دې خزان کې جریان لري ټول یو سره جمع کېږي تر وي انمه پوتنشیله پورې. هغې نه بعد موږ راځو په خزانونو کې ظرفیت. دا مسلسله خزان دي. نو څه مسلسله خزان دي د دې رابطې له مخې نه موږ کولی شو څه ترلاسه کړو. یو کرسي مساوي کېږي یو کرسي یو جمع یو کرسي دوه تر یو کرسي انه پورې. دا و زمونږ د خزان مسلسل پیوست. ګرانه زده کوونکو زمونږ بله عنوان چې ده د خزان انرژي ده. ګرانه زده کوونکو مونږ خزان ولوستله، د خزان انواع هم مونږ ولوستله. اوس راځو د خزان انرژي ته. ګرانه زده کوونکو څرنګه چې هر شی انرژي ذخیره کوي، خزان خپله هم یو ډول هغه ده چې انرژي ذخیره کوي. نو د خزان انرژي مونږ لولو څه خزان څه ډول انرژي ذخیره کوي. ګرانه زده کوونکو د احتمالي توپیر د نفوذ له لارې نه، یعنې د احتمالي توپیر د نفوذ له لارې نه د خزان چارج کولو له امله وي. یعنې کله چې موږ یو خزان چارج کوو، د مثال په ډول موږ یو بیټري لرو. ګرانه زده کوونکو تاسو به لیدلی سي بیټري یعنې خپله سیدي د چارج ذخیره کوي. چارج ذخیره کړله یعنې چې انرژي ذخیره کوي. نو یا کېدای شي چې تاسو به کمپیوټر اخیستی، دا کمپیوټر بیټري هم لکه د خزان انرژي ذخیره کولو خاصیت لري چې وایي چې دغه کمپیوټر بیټري چې دا تر 12 ساعتو پورې کار کوي یا تر 2 ساعتو کار کوي. یا همدارنګه یو بیټري مونږ لرو، نوی سپي ګروپ ولګوو، ډېره رڼا یې تیزه وي، خو ورو ورو د دې رڼا چې ده کم کېږي. نو چې شی ده په دې کې د خزان انرژي ذخیره ده، یعنې چارجونه پکې ذخیره ده، خو د دې ورو ورو چارجونه کمیږي. نو همدې حالت ته د خزان انرژي مونږ ویلی شو. په خزان کې ظرفیته انرژي لاندې زیرمه کېږي. یعنې مونږ کولی شو چې د خزان انرژي د دې فورمول له لارې نه ترلاسه کړو. وي مساوي کېږي کیو ضرب د وي. صدا مساوي کېږي 1/2 سی وی مربع. صدا مساوي کېږي 1/2 کیو مربع سی. صدا مساوي ده 1/2 کیو وی باندې. ګرانه زده کوونکو د دغه فورمول له لارې نه موږ کولی شو د خزان انرژي ترلاسه کړو. څنګه؟ ګرانه زده کوونکو دلته وي صدا خپله د خزان انرژي ده، کیو صدا د برق جریان ده، وي هم په خزانونو کې د پوتنشیل تفاوت دی. همدارنګه دلته بل عدد چې موږ لرو سی ده، سی هم په خزانونو کې ظرفیت دي چې تاسو مخکې درس کې هم ولوستله. نو دغه فورمول له مخې نه موږ کولی شو د خزان انرژي ترلاسه کړو. زموږ بله عنوان چې دی ګرانه زده کوونکو الکترودینامیک دی. ګرانه زده کوونکو الکترودینامیک ته برېښنایي جریان هم وایي یا برېښنایي جریان. ګرانه زده کوونکو الکترودینامیک ته برېښنایي جریان هم وایي. برېښنایي جریان دا د چارجونو ذرات دي. ګرانه زده کوونکو تاسو پوهېږئ د چارجونو ذرات څه شي؟ یا الکترونونه یا پروتونونه یا دواړه څه هم الکترون او هم پروتون وي. یعنی دواړه. همچنان برېښنایي جریان یو بله ذره څه لري، هغې ته نیوترون وایي. یعنی په برېښنایي جریان کې څه شی ګرانه زده کوونکو؟ یا الکترونونه یا پروتون، یا کېدای شي الکترون او پروتون دواړه یا نیوترونونه وي چې دا په منظمه او سمتي ډول حرکت کوي چې دغه د کمیت په بڼه کې د برېښنایي جریان شدت د چارج مقدار دی.
یعنی خپله برېښنایي جریان څه شی ده؟ د جریان شدت ده یا شدت دی د برېښنایي جریان شدت د چارج مقدار دی خپله. دا څه معنا لري ګرانه زده کوونکو؟ یعنی څومره چې برېښنایي جریان شدت ډېره وي همدومره د چارج مقدار ډېره ده. د دې څخه نمایندګي کوي چې په یوه ثانیه کې د کاندنسر له یوې نقطې څخه خپرېږي. یعنی کومه وسیله باندې چې خپله برېښنایي جریان خپرېږي؟ کاندنسر. تاسو ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، لکه مونږه یو هغه لرو، بیټري لرو. بیټري یو نقطې سي مثبت دي، بل خوا یې سي دي منفي ده. یو خواته مثبت دي، یو خواته منفي. فرض وکړئ چې دا یو بیټري ده. د دغه بیټري څخه څه شی ده؟ برق جریان لري. په کوم شکل باندې؟ یعنی د مثبت قسمت نه دا برق جریان لري، همداسې منفي نقطې پورې ځي تر څو راځي په دغه منفي نقطې پورې وصل کېږي. یعنی دې قسمت ته څه شی وایو؟ د جریان جهت وایو. د جریان جهت. او دغه بله نقطې ته څه ده ګرانه زده کوونکو؟ دلته ښه ځیر شي، علامه مثبت ده، یعنی د مثبت څخه شروع کېږي، همدارنګه منفي خواته روانه ده. نور کولی شو چې داسې ووایو چې مونږه الکترودینامیک یا برېښنایي جریان د دې فورمول څخه ترلاسه کولی شو چې آی مساوي کېږي کیو پر ټي باندې. دا څه معنا لري ګرانه زده کوونکو؟ آی خپله برېښنایي جریان ده. برېښنایي جریان ګورو د بیټري مثبت نقطې څخه شروع کېږي. همداسې په دې کې څه شی ده؟ برق جریان لري. کله چې دغه برق جریان لري نو څه شی کېږي؟ د برق جریان ته مو خو پیو ویله، نو دا د برق جریان هم یو مدت یا وخت په بر کې نیسي. څه دغه وخت ته څه شی وایو؟ مونږه وخت په ټي باندې ښیو. یعنی خپله د برېښنایي جریان آی مساوي کېږي کیو پر ټي باندې. څومره برق په څومره وخت باندې ضایع شوی ده یا جریان لري په خپله بیټري باندې یا کاندنسر باندې. ګرانه زده کوونکو، دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت، د خدای پامان.